د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ د تورغر لرې پرته غرنیزه سیمه. نشهیي توکي د انسان عقل ځایلوي او ټولنه له بدمرغیو سره مخامخ کوي. په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت زعیم د یوه ځانګړي فرمان په ترڅ کې د کوکنارو کښت، تولید او لیږد په جدي توګه منع کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. په هیواد کې د کوکنارو د کښت د ممنوعیت په هکله د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. وروسته له هغې د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت منصوبینو په کلک عزم او راسخه اراده د نشهیي بوټو د له منځه وړلو پراخ کمپاین پیل کړ چې تر ډیره بریده د افغانستان په ګوټ ګوټ کې نشهیي توکي له منځه تللي او د نشهیي توکو کاروباریان د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ لرې پرتې سیمې د کوکنارو بوټو له کښت څخه پاکې شوې. د سروبي په ولسوالۍ کې چونکې درې سته، پیچلي درې سته لکه وزبین و، تیزین و او دا جنګلک، داسې درې سته تورغر، نو ډېر پیچلي ځایونه لري. ځکه نو په دا پروسه کې په دا کمپاین کې زموږ سره د دفاع وزارت مجاهدین، د قومندانۍ څخه د سپریه کتې مجاهدین او خاص کار د کورنۍ چارو وزارت د مخدرات توکو سره د مبارزې معینیت عملیاتي کتا عنایو مجاهدین په دا پروسه کې همکاره دي او دا کمپاین د کورنۍ چارو وزارت د مخدرات توکو سره د مبارزې معینیت په رهبري کې مخته ځي. دغه راز د هغه سیمې چې د کابل سروبي ولسوالۍ په خوا کې پرتې دي او په لغمان ولایت پورې اړه لري هم د یاد ولایت د نشهیي توکو سره د مبارزې منصوبینو له لوري د پاککارۍ چارې پیل شوي. موضوع تخریب کشت کوکنار را جدی گرفتیم که ما خودم در عملیات‌های مختلفی رفتم شرکت کردم و ما عملیات را انجام دادیم و در نتیجه عملیات‌هایی که ما داشتیم تقریبا 95% کشت کوکنار را ما تخریب کردیم و از بین بردیم و در ولایت لغمان فقط 5% باقی است که او هم در ساحهای تورغر و ساحه‌ای که شما قبلا یادآور شدین در او موقعیت ها باقی بود که امروز امو مدیریت مواد مخدر ما با پرسنلش به همون ساحه تشریف بردن و ان شاء الله در روزهای بعدی تلاش میکنن که در امو ساحه هم کشت کوکنار را تخریب بکنن و صفر بکنن. د سروبي ولسوال هم په یاده ولسوالۍ کې د پیل شوي کمپاین په اړه داسې وایي. د سروبي په ولسوالۍ کې د نشهیي توکو کښت یا کرکیله یو څه دلته موجود و. الحمدلله موږ د مواد مخدرو د ضد کوم کمپاین شو دا دلته په لار وغورځېده او زموږ د قومندانۍ مجاهدین هم ورسره وو. الحمدلله په اکثرو ساحو کې خو نه وو، هسې یو توهم و چې کیدای شي هلته خلکو کرلي خو چا کرلي وو هغه تخریب شول، له منځه لاړل. د وزبین په ساحه کې وو، تورغره کې وو، جګدلې کې همدارنګه د تیزین په ساحه کې مجاهدینو ډېره قرباني ورکړله، په ساحه کې هڅې وکړلې او زرونه یې ستړي کړل خو دا کښت یې له منځه یووړ. موږ د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د تورغر درې ته راغلي. دغه د یو زرهیمزیو کلی دی، دلته مو د نشهیي توکو بوټي له منځه یوړل. نو چې د هېواد په هر ګوټ کې د نشهیي توکو بوټي شتون ولري موږ به انشاءالله
په هر قیمت ځان ورسوو. هوډ دا دی چې د دې هڅو پایله به په افغانستان کې د نشه یي توکو د پای ټکی وي.